بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ بیا د دریو ژبو درس لرو. په دریو ژبو باندې خبرې اترې یا محاوره او یا کنورسیشن کوو. مثلا دوه جنکیانې دي، خپل منځ کې محاوره کوي. یو راځي سلام خاطره، خاطره ته سلام ورچوي، یا په دري باندې سلام خاطره، یا په انګلیسي باندې هاي خاطره. او خاطره په جواب کې څه ورته وایي؟ هغه شریفه ده، سلام شریفه یا سلام شریفه. او یا په انګلیسي کې څه ورته وایي؟ هاي شریفه. اوس دا بیرته خاطره پوښتنه کوي د هغې نوم څه دی. هغه یو چاته اشاره کوي د هغې نوم څه دی. نام او کیس په انګلیش باندې څه واټس هر نیم، هغې نوم څه دی. او هغه په جواب ورته ورکوي د هغې نوم شکیله ده. نام او شکیله است یا هر نیم از شکیله. بیا پوښتنه کوي هغه خاطره پوښتنه کوي هغه څو کلنه ده، یا په دري کې او چند ساله است، یا how old is she. ځکه she ورته جلکۍ ده، که وړ کوي وایي how old is he not she. دلته او هغه څو کلنه ده، جواب ورکوي هغه 9 کلنه ده او 9 ساله است. او هغه ته په انګلیس she is لاندې هم یلی شي که she is 9 years old. هلته ما she is لیکلی، خو she is هم لیکلی شي she is 9 years old. اوس دلته مهم شیان څه دي؟ مهم شیان څه دي؟ ګوره فعلونه دي. فعلونه پرون مې هم درته ویلې، دا په امتحان کې هم ډېر مهم دي. فعلونه دي. زه نوم که چېرته نوم څه شي غوږ ونیسئ، مه غږېږئ، غوږ ونیسئ. که چېرته نوم نارینه نوم وي دی ورته لیکي که ده. که چېرته نوم نارینه نوم وي لکه میز مثلا دی، آفرین، دال یې. او که چېرته ښځینه نوم وي دال هې ده. دغه ته په امتحان کې ډېر فکر په د امتحان دغه ته څه فعلونه یا د حالت فعلونه یا د شتون فعلونه. په فارسي کې دغه چې د کیس است، است یعنې ده. په فارسي کې فرق نه لري، ده او دی نشته، د ټولو دپاره است ده ښه، په دغه هغه کې د مفرد لپاره. او په انګلیش کې هم دغه خبره ده. که په انګلیش کې مثلا از ده یا است، ګوره her name is د هغې نوم ده شکیله. how old is هغه څومره عمر ده، هغه څومره عمر ده، هغه څه یعنې هغه ده مؤنث. she is 9 years old. she is کې خبره ده. که هغه وړ کوي he is 9 years old، دلته هغه د جلۍ ده نو ځکه ورته she استعمال شوی.